اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د نن ویډیو په دا برابر ده چې څنګه کولای شو و کمپیوټر ته پی ډی اف ور انسټال کو د پی ډی اف د انسټالولو لپاره باید تاسو سره د پی ډی اف سټپ وي که د پی ډی اف سټپ نه و در سره نو زه زموږ د ټلګرام په ګروپ کې پورته کوم تاسو کولای شئ چې د ټلګرام څخه را ډاونلوډ کړئ کله چې مو د ټلګرام څخه را ډاونلوډ کړئ په دا وینرل به ډبل کلیک وکړئ کله چې په ډبل کلیک وکړئ دلته اډاب اکروبات درته راخلاصي په ډبل کلیک وکړئ کله چې په ډبل کلیک وکړئ دلته په سټپ باندې ډبل کلیک وکړئ کله چې په سټپ باندې ډبل کلیک وکړئ نو دی تاسو ته د وینرل څخه راوځي کله چې دی د وینرل څخه راووتي تاسو ته میسج راوړي و آیا غواړئ چې وانسټال کړئ تاسو بیا یس کې ور کله چې مو یس کې دا وینرل به کلوز کړئ کله چې وینرل مو کلوز کړئ نو دلته به په دا انسټال کلیک وکړئ کله چې په انسټال کلیک وکړئ نو د اتومات انسټالیشن یې دا د شروع کیږي دا د زموږ ستاسو پی ډی اف په مکمله ډول سره انسټال شو دلته ځای کتابونه دي هغه ګورم که دلته د کتابونه دلته په پی ډی اف کې نه دي راخلاص نو تاسو به لومړی پی ډی اف انتخاب کړئ کله چې په دا پی ډی اف باندې ډبل کلیک وکړئ نو دلته د انټرنیټ په صفحه کې ماته راخلاصي دلته زه پی ډی اف ورته انتخابوم دلته به دا خانه ورته کلیک کړئ دا خانه مثال چې ټول عمر په دغه پی ډی اف کې راته خلاصوه دلته به اوکې کړئ کله چې اوکې کړئ تاسو ته د پی ډی اف راخلاصیږي دلته به د اکسپټ کړئ کله چې مو اکسپټ کړئ نو دا تاسو ته په پی ډی اف کې دغه کتاب راخلاصو نو نن ویډیو په دا برابر وه چې څنګه کولی شو کمپیوټر ته پی ډی اف انسټال کړو نو که چیرې مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن ووهئ چې زموږ هره نوې ویډیو چې پورته کوو لومړی تر تاسو پورې در ورسیږي